او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اخلاق عظیمه هغه وو چې هغه په یو وخت کې د الله تعالی حقوق ادا کول او د انسانیت حقوق ادا کول دا دواړه په فکر کې درلود چې هغه په یو زمانہ کې د الله تعالی حقوق په ډېره ښه طریقه ادا کولای او هغه په هغه زمانہ کې د قرآن د بندگانو حقوق په ډېره ښه طریقه باندې ادا کولای چې کله د آیات رااله چې خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاهلين چې پیغمبره تب د عفو معامله کې او تب خلق شو کارو ترا بوله او تب د جاهلانو سمخ اړه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دستی د دې متعلق د حضرت جبرائیل علیه السلام مس پښتنه کوي وې جبرائیل د دې آیات څه مطلب الله تعالی دې آیات کې زما څه غواړي حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام ته لقد اوتیت بمکارم الاخلاق اے پیغمبر الله تعالی ته ډېر عظیم اخلاق درکړي دي الله تعالی ته مکارم الاخلاق اخلاق کریمه درکړي دي او د اخلاق کریمه یو شکل داده انتصل من قطعک چې په قریبانو کې کم چا ستاسو وسیله رحمی کاټ کله تب د غي سره نور وسیله رحمی کوي او چې کم چا ستاسو سره ناجایز وکړو وعفو عمن ظلمک چې کم چا ظلم در سره وکي غي ته معافي کوي او وحسن من اساء الیک چې کم چا بدر سره وکي غي سره بشکه الله تعالی په دې آیات کې ستاسو دغه غواړي چې په قریبانو کې کم چا مخدر سره واړوي دا غي پر ځای به تو وسیله رحمی نور اور سره مشله او په انسانیت کې چې کم چا تجاوز در سره وکي ظلم در سره وکي دا غي د تجاوز او د ظلم په مقابل کې باغی ته معافي کوي او په عام انسانانو کې چې کم چا بدر سره وکړو د بدو په مقابل کې به ته دا غي سره احسان کوي لکه محدثین د دې حدیث په تشریح کې لیکي چې اخلاق چې د انسانیت ته چې د الله د طرف راغلي دي دا درې درجې دي یو درجه اخلاق حمیده دي چې هغه عام طور يهودو تور کول سيو د يهودو اخلاق سو ان النفس بالنفس والعين بالعين والاذن بالاذن د يهودو اخلاق داو چې د نفس په مقابل کې نفس او د سترګې په مقابل کې سترګه او د غوږ په مقابل کې غوږ کچاستا نفس ته ضرر ورساوي ته د نفس ته ضرر ورسولای سي کچاستا سترګې ته ضرر ورساوي ته د سترګې ته ضرر رسولای سي او کچاستا غوږ ته ضرر ورساوي ته د غوږ ته ضرر رسولای سي دا د يهودو اخلاقو چې در دې بزیات داغي سره نور تجاوز نه کوي دویم قسم اخلاق کریمه چې هغه عیسایت ورکول سیول دا غي د اخلاق ترتیب داسیو چې کم چا ظلم در سره وکي ناجایز در سره کتب دا غي سره معافي د معافي معامله کوي لکه د عیسایت چې کوم واعظین او غیب په خپل وعظ کې د انسانانو ته یو خبره کوله غیب همیشه دا ورته ویل چې کم چا تاسو ته پر دې مخ باندې وصافېډه درکله نو تاسو به د هغې دپاره د مخ د بله حساب پیښوئ چې هغې تاسو په بله صافېړه ووي لیکن د هغې په مقابل کې به تاسو د هغې څه انتقام و بدله نه اخلئ نو عیسایانو به دا د اخلاقو ډېره لوړه درجه بلله چې زموږ سره کم اخلاق دی اخلاق کریمه دا په ډېره لوړه درجه کې دي لیکن چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته کم اخلاق ورکول سوي ول هغې ته اخلاق عظیمه ویل کېدل چې الله تعالی ورته ویل وانک لعلی خلق عظیم هغې دا چې کم چا تجاوز در سره وکړي ناجایز در سره وکړو د هغې په مقابل کې به اول عمل دا کوي چې فاعف عنهم معافي به ورته کوي الله تعالی قرآن کې پیغمبر ته وایي چې کم چا ناجایز در سره وکړو بجای د دې چې ته په جوش کې راسې بجای د دې چې د هغې څه د انتقام او د بدلي اخیستلو فکر وکړي نه به انتقام اخی نه به بدله اخی اولنی به د خپل د انتقام غضب او خشم دا به د خپل زړه څه باسي نو فاعف عنهم اول به عفو ورته کوي او دویم حکم دا دی چې واستغفر لهم لکه زموږ خلک دا وایي چې یاره بس ما دی و خدای تور فرې شوی د دې دا معنا چې زه به د ده څه د دې بدله په آخرت کې اخلم الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دویمه خبر ادا کی چې واستغفر لهم د الله په حضور کې بم بخښنه ورله غواړي دا دعا وکړي چې الله زما په حق باندې دې سړي ته تکلیف او عذاب مو ورکوه او درېمه دا ده چې وشاور لهم په خپلو مشورو په خپلو مجلسو کې به
په خپل زړو تعلقاتو کې بده برته د ځان سره ګرځي په دې په ځان به نه کوکې چې یا زما ستاسو طبیعت خراب دی یا تا زما سره ناجایز کړی دي او یا دې زما سره پلانکی وخت کې دا عمل کړی دی په دې باندې به هم په ځان نه کوکې دا د پیغمبر علی السلام اخلاق عظیمه چې کله د یو چا د طرف ناجایز راسي نو د ناجایزو په مقابل کې اول انتقام نه اخستل معافي کول او دویم د الله تعالی په دربار کې په آخرت کې بخښنه ورله غوښتل او دریم عمل دا چې کم زاړه تعلقات په کم نهج او په کومه طریقه ستاو د په مابین کې روان دي هغه خپل زاړه تعلقات هم پر هغه شکل ور سره ساتل دا هغه اخلاق عظیمه دي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی دغه اخلاق ورکړي دي او الله تعالی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امت ټول په دې اخلاق مکلف ګرځول دي ځکه الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي ولا تستوي الحسنه ولا السيئه اے خلق ش عمل و بد عمل دا سره یو رقم نه ده ادفع بالتي هي احسن چې کم چا بدر سره کو ته دا غي جواب په ښه طریقه ورکه دفاع په ښه طریقه وکا فاذا الذي بينك وبينه عداوه جستاو د په مابین کې څومره دښمنی ده کانه ولي حمیم ستاو د په مابین کې به دښمنی په دوستی باندې بدلیش چې د بد خبره د سره وکړه تر ښه خبره ورته وکړه دا غي علاج په ښه خبره باندې وکا د بد اخلاق او علاج په شو اخلاق باندې وکا دا غي اثر به دا راځي چې ستاو د په مابین کې به دښمنی په دوستی باندې بدلی شي لیکن دا استعداد الله تعالی چاته ور کوي ولا يلقاها الا الذين صبروا چې کم چاته الله تعالی صبر پزړ کې ور کړی دا سړی به په دې عمل په دې کار باندې عمل کوي ولا يلقاها الا ذو حظ عظیم چې کوم چاته الله تعالی په معاشره کې په قسمت کې په نصیب کې غټه حصہ ور کړي اغي ته الله تعالی په دې اعمالو باندې عمل ور نصیب کړي چې د بل د بدی خبرې جواب په ښه خبر ور کوي د بل د دشمنۍ جواب په دوستی باندې ور کوي او د دشمنۍ بجای به د اغي سره معامله د دوستۍ کوي او دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه کریم اخلاق دي دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه عظیم اخلاق بلل کیږي ځکه الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې ما ته اخلاق عظیمه درکړي دي او ته او ستا امت دا د اخلاق عظیمه باندې مکلف چې په دې باندې به عمل کوي